السلام علیکم. تاسو ګورئ د پی ټی وی پښتو خبرونه او زه یم الیاس کاکړ. له وزیر اعظم محمد شهباز شریف سره د چین سفیر جیانګ زایډونګ په اسلام آباد کې ولیدل. د ملاقات پر مهال د پاکستان چین پر اړیکو د منځني ختیځ پر چاپیریال او د پاکستان پر صلح ایزه هڅو باندې خبرې وسوې. وزیر اعظم له چین سره د سټریټیژیک شراکتداري په اړه د باور او نږدې اړیکو د ساتلو د پخې ارادې څرګندونه وکړه. چینی سفیر هم د ملتیا او ملګرتیا ساتلو غبرګون وکړی. ګوادر کې لویه جرګه د امن ترقي او د یووالي پیغام دی. د ګوادر د امن ټینګتیا او ټول اړخیزه ترقي د ودې لپاره په ګوادر لویه جرګه کې د بلوچستان گورنر شیخ جعفر خان مندوخیل، وزیر اعلی میر سرفراز بگټي، کور کمانډر کوټه لیفټیننټ جنرال راحت نسیم او جی او سی ګوادر ګډون درلود. د قبایلي مخورو او ولسي نمایندو او د سکیورټي واکمنو سره د معاینونکو، تجارانو او د سیول سوسایټي نمایندګي هم په جرګه کې موجوده وه. گورنر شیخ جعفر خان مندوخیل د ځوانانو، میرمنو او ماهیګیر په معاشي ډول مستحکمه جوړولو په ضرورت زور په ورکولو وویل چې د صوبې د ترقي د دارومدار په یووالي، ولسي ګډون او د حکومتي ګامونو په تسلسل دی. وزیر اعلی میر سرفراز بگټي د ګوادر بندر د کامیابی لپاره د ساتندوی ژواکونو او ولس ترمیان مرسته ضروري په ګرځولو وویل چې ګوادر کې د اوبو ورکول، تعلیم، روغتیا او د سړکونو د تعمیر منصوبې د ولسي ښېګړې لپاره هم دي. کور کمانډر کوټي وویل چې سی پیک او په نورو ترقیاتي منصوبو بې له خنډه پرمختګ لپاره د ګوادر او مکران ډیویژن سکیورټي زموږ ترجیح ده. هغه د ولس او سکیورټي ادارو ګډ اعتماد او مرسته د تلپاته امن بنیاد وګرځوي. جرګه کې د ګوادر ښار په ستونزو او ولسي ستونزو هم خبره وسوه. لوی جرګې د بلوچستان د امن او ترقي او د ولس د خوشحالي لپاره د سکیورټي ادارو او ولس ترمیان مرسته مضبوطه د جوړولو د ارادې غبرګون وکړي. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بگټي ویلي دي چې د پاکستان په ضد په منظمه پروپاګاندا کې منفي عناصر لاس لري. دا رښتیا په نسبت تصور په ډیره چسپاندګي په ټولنه کې خوشیږي. ولس د مرګ حملې ته مخامخ سوی یم، لیکن د پاکستان د پاره 1100 حملو ته هم تیار یم. په نسټ کوټه کې د لوستونکو سره په خبرو اترو کې هغه وویل چې نن د پروپاګاندا د بیانیو سره مخامخ یو. ځوانان ته په تصور او حقایق کې فرق کولو دپاره عملي او تحقیقي کول وي. وزیر اعلی وویل چې ځینې عناصر د بلوچستان تاریخي حقایق په مسخ کولو وړاندې کوي. د میریټوکراسي او پرلپسې د خبرو اترو له لارې به ځوانانو او د ریاست کې فاصله کمیدای شي. د خبرو اترو په برخه کې وزیر اعلی د 4 غنټو څخه تر زیات وخت پورې د پوښتنو ځوابونه ورکړه. د کورنۍ چارو وزیر میر ضیا لنګو په صدارت کې د کاریزات ضلع کمیټې غونډه په کوټه کې وسوه. غونډه کې و کاریزات ته د ضلع درجه ورکولو په اړه د الکې د چونسو نمایندو په تجویزونو غور وکول سو. غونډه کې په بیلابیلو جماعتونو اړه لرونکو د ګډون کوونکو د تجویزونو هم جاج واخیستل سو. د خبرو اترو د کمیټې چیرمن د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میر ضیا لنګو وینا ده چې د صلاح او تفصیلي غور وروسته په جامع سپارښتنو تیاریږي. د پبلک اکاونټس کمیټې چیرمن اصغر ترین او پارلماني سکریټري اسفندیار کاکړ سربیره د روغتیا وزیر بخت محمد کاکړ او ایم پی ای زمرک خان اچکزي په غونډه کې آنلاین ګډون درلود. د بلوچستان د وزیر اعلی میر سرفراز بگټي په هدایت د کوټي ښار څخه تر نسټ پوهنتون د ګرین بس د سرویس کرښه زیاته کړل سوه. د وزیر اعلی د پوهنتون په دوره کې لوستونکو د ګرین بس غوښتنه کړې وه. د وزیر اعلی د پوهنتون د دورې په یوازې 2 غنټو کې د ګرین بس اجرا وکول سوه. د ګرین بس په پیل د لوستونکو له اړخه د مننې څرګندونه کیږي. د پنجګور رایفلز تر انتظام لاندې د امن و امان په عنوان په ډیګري کالج کې سیمینار وسو. کمانډنټ پنجګور رایفلز برګیډیر ظفر اقبال وویل چې ځوانان زموږ سباوند دي. اف سی د امن و امان پیشورانه ذمہواریانو سره د ولسي ښېګړې کارونه هم کوي. بلوچستان کې د ترهګرۍ تر شا بھارت او افغانستان د ترهګرۍ دپاره فنا ده. چې سولتکاري ختمه نسی نو ترهګرۍ به هم نه ختمیږي. ځوانان د باندنۍ قوتونو هلاکار د جوړېدو څخه راګرځولو لپاره دي سیاسي جماعتونه، سیول سوسایټي او علما خپل کردار ادا کړي.
د همن دشمنان د هیڅ قسمه ریاحت مستحق نه دي بغیر د تحقیق او ثبوته د هیڅ چا په ضد کاروایی نه کیږي اف سی په سیمه کې 150 سکولونه د مرمت وروسته بحال کړه د بدمرغه استادان په ډیوټي د نه کېدو څخه سکولونه غیر فعال دي که د نورو صوبو رنګه د تعلیم معیار ښه نه دی نو سوال دا دی چې بیا ذمهواره څوک دي د سیمې 15 میلیونه ایکړه غیر آباد مځکه د آبادولو دپاره بې له سوده پورونه ورکول سوي دي وزیر اعلی هم د پنجګور په دوره کې د زیتون د تیلو میشنري ورکولو اعلان کړی دی د سی پیک ګټه د سیمې خلکو ته رسیږي په سیمینار یو شمیر خلکو ګډون درلودی او اوس د دې سره سم د پښتو خبرونه و پای ته ورسېدل او موږ ته راکړي اجازت د لوی الله په امان